بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د بنګړي یا چوري څه ورته وایي د سبند کره د ښځې لاسونو کې اچوي دغه تعبیر کوم چې دا په خوب کې څه وکتل شي څه تعبیر لري. ښځې که خوب کې دا وګوري، سړي وګوري یا پیغلې، دا څه تعبیر لري. د ښځو لپاره څه کله یو واده شوې ښځه د بنګړي یا د سبند چوري کره د په خوب کې وګوري چې د سرو زرو وي، سپین زرو وي، دا ډېر ښه تعبیر لري. ښه ژوند، آرام ژوند، ښه کورنی ماحول، خوشخبري راتګ او ښه طرف ته حالات تلل په دې باندې تعبیر کېږي. دا ډېر ښه تعبیر لري. بیا د پیغلې لپاره کومه ښځه چې واده شوې نه وي او هغه د سبند کره چوري یا بنګړي څه ورته وایي دا په خوب کې وګوري، د سرو زرو وي یا د سپینو زرو وي یا نور قیمتي شیانونه جوړ شوي، نو دا هم ښه تعبیر لري. ښه تغییراتو باندې تعبیر کېږي چې د دې پیغلې په ژوند کې ډېر ښه تغییرات راځي، خوشخبریانې راځي، ارمانونه یې پوره کېږي، کامیابي ورته رسېږي په درسونو کې یا په ژوند کې، ښه کورنی ماحول، ښه اخلاق، ښه ګزاره په دې باندې تعبیر کېږي. حامله ښځه چې کوم ماشوم لري په خېټه کې، هغه ښځه چې کله دا وګوري نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا مشکلات انشاءالله حل کېږي. د حمل په خیر سره دنیا ته راځي، ښه ژوند، ښه ماحول په کورنۍ کې د ښه صحت او د ماشوم ښه حالت او ښه خوشخبري اورېدل په دې باندې تعبیر کېږي. چې کله سړي دا په خوب کې وګوري چې اخلي د بازار نه خپل فامیل ته، خپل ښځې ته، دا هم ښه تعبیر لري. معنا دا چې دی خپل کورنۍ باندې ډېر زیات مهربانه ده او ښه کورنی ماحول لري، ښه ژوند لري، په دې باندې تعبیر کېږي. او چې کله دا سړي دا وګوري چې په خپل لاس کې اچولي وي، لکه یو سړی وګوري په خوب کې چې بنګړي یا چوري څه ورته وایي یا د سبند کره دا په لاس کې اچولي وي، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. دا څه مشکلاتو باندې تعبیر کېږي او څه سستي، تنبلي په دې باندې تعبیر کېږي او ښه تعبیر نه لري. نو دا د سبند یا کره یا بنګړي چوري څه ورته وایي په خوب کې د دې تعبیر نو تاسو تعبیر کړئ چې په هر صورت کې دا ښه تعبیر لري، مګر هغه صورتونو کې چې یو ښځه وګوري چې دنه ورک شوې ده یا دا خرڅوي یا دنه ورک شوي، ورکېږي تې، ماتېږي تې، دا بیا ښه تعبیر نه لري. دغه ځایونو کې اکثر د اولاد کې مشکل پیدا کېدل، مال ضایع کېدل او کورنۍ ماحول کې اختلاف پیدا کېدل په دې باندې تعبیر کېږي. او د سړیو لپاره هم ښه تعبیر نه لري چې کله سړي دا ګوري چې په لاس یې اچولي. نور ټول ښه تعبیر لري، په مال، په دنیا، په خیر، په برکت، په ژوند، ښه حالت، ارمان پوره کېدل، خوشخبري باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. په همدې رابطه باندې یو خوب هم شته، وایي فامیل ته مې د یاقوتو د سبند اخیستې وي، بیا د سره هم چې کور ته راځم وایي 2 دانې نور سره، یو اصلي یو بدل، نو دا ښه تعبیر لري. په رزق، په روزي، خوشخبري باندې ارمان پوره کېدل، یو سخت ارمان، یو سخت آرزو هغه درته ناممکن و، هغه انشاءالله پوره کېږي. ښه ژوند، ښه کورنی ماحول، ښه ژوند ګزاره ستاسو سره د کورنۍ ماحول ګزاره دا ټولو باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله ته ډېر کورنۍ باندې ډېر خیال ساتي د خپل فامیل ماشومانو باندې او ښه ژوند لرئ، په دې باندې تعبیر کېږي چې رزق او مال او برکت ستاسو په کور کې راځي. او هغه څه بدل وي، ته وایې چې یو دانه پکې اصلي وي، یو دانه پکې بدل وي، د سره بدل نه مراد یو څه مشکلات چې مخکې د تېر کړی نو په هغه باندې د صبر کړی الله تعالی اوس ورته ښه حالت راوستی، یا په دې باندې کله کله دی ناشکره کېږي، نو هغه ناشکري دې نه کوي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي دیوال کې تیږه وي، نور خوب اوږد ده خو نور حصه یې تعبیر نه لري، دومره تعبیر لري چې دی وایي چې دیوال کې یو تیږه وي، چا سره زه ولاړم 2 کسانو سره، چې هغو باندې زه اشتباهي یم او هغوی ماته خجالت دي، او دیوال کې وایي تیږه وي، په تیږه لږ راوتلي وي، هغه لاس سره زه خطا کوم، ځای نه یې خطا کړمه، نو هغه مشکل حل شي، هغه راوتلې تیږه ایسته شي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري ستا لپاره. که ته فکر کوې چې ستا شخصیت ته څه ضربه رسېدلی، څه کسان همدغه کسان یا نور ستا شخصیت ته څه ضربه رسولی ده، اوس ستا شخصیت او ستا عزت کم شوی نه ده، کم شوی، الله تعالی بېرته پوره کوي. چې کوم سختي وو، کوم مشکلات وو، هغه اوس تا تېر کړی صبر او حوصلې سره، نو انشاءالله تا ته هېڅ نه ده رسېدلی او څه داغ ستا شخصیت ته څه داغ رسېدلي وي، بې عزتي دې شوي، ټول انشاءالله پوره کېږي، بېرته مشکلات دې حل کېږي. او دا سختي وو، دا تیږه مراد دا سختي، دیوال نه مراد ستا شخصیت. د دیوال په رابطه باندې یو ویډیو شته په چینل کې، هغه بیا وګوره پوره دیوال په خوب کې څه تعبیر لري،
نو دا ډېر ښه تعبیر لري والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي خوب کې میلمه یم چېرته او زه ویده وم وایي زما څپلۍ ورکه شي او بیا دوکان ته لاړ شم شین چپلکې واخلمه. نو دا څپلۍ په باره کې د ویډیو شته دی چینل کې هغه بیا پوره وګوره. څپلۍ چې دی د انسان یعنې ډېر ضروري شی دی، دې نه بغیر نشي وتلی بیرون، دې نه بغیر دوستانو ته نشي تللی. نو دا په هغه دوستانو په هغه مال په هغه مهم شیانو د ژوند تعبیر کېږي چې هغه ډېر زیات تا ته قیمتي دي او تا سره باید همیشه وي او ته هغه ته ارزښت ورکوې. ځکه کله دا ګورې څپلۍ ستا ورک شوي یو دانه یا پوره جوړه، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې یو شی ته له لاسه ورکوې او داسې بیا په دې خوب کې تا زر نور اخیستي دي، دا بیا ښه تعبیر لري. معنا څه مشکلاتو سره نه یې مخ شوی. که یو شی له لاسه ورکوې یو دوست یا اولاد یو شی، نو انشاءالله دغه الله به ترې زر درکوي او تا نه خفه کوي که صبر وکړې او الله نه خیر وغواړې والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي غټ سمندر کې لمبیږو وایي کشتي کې کینو تیز ځي سمندر منځ کې کوزیږو ډوبوي مو نه. دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا ستا په ژوند کې څه خبرې وي مشکلات وي ته په مسایلو کې ننوتلې د ژوند په ډېرو مشکلاتو، نو انشاءالله اساني سره ته وځې ته او ژوند دې اسانه کېږي مشکلات حل کېږي. کوم شیانو څه ته ویره لرې کوم شیانو څه خلک داسې فکر کوي چې ته په مشکل کې واقع شي، هغه شیانو کې مشکل کې نه واقع کېږي. ستا د نیک ګمان په سبب څه په الله لرې، ستا توکل په سبب باندې او ستا د ښه والي په سبب باندې انشاءالله مشکلات دې حل کېږي، مشکلاتو نه واقع کېږي. الله تعالی مشکلاتونه همیشه لرې ساته والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي څو کسانو سره په دښته کې یو په ما د زنکدن حالت راشي د یو کس په زنګون مې سر ایښی وي کلمه ووایم لمر راشي زما په سینه ننوځي او وفات شم. دا ډېر ښه تعبیر لري. دې باندې تعبیر کېږي د دشت نه مراد یو سخت حالت څه په تا باندې راځي، یا د دشت نه مراد د یو سرګرداني یو پریشاني څه دې حالت کې تا ته یو ښه تغییر راځي. دلته مرګ نه مراد څه په تا باندې د زنکدن حالت دی، دې نه مراد یو ښه تغییر، یو تغییر څه ته په ظاهر کې فکر کوې ستا ته تاوان ده تا ته ښه نه ده، هغه انشاءالله تا ته ښه ده. لکه مرګ کله کله انسان ته ډېر ښه د تکلیف مریضي مصیبت مشکلاتو نه یې دنیا نه ساتي، کله ښه انسان وي هغه الله سره ملاقات کېږي هغه ارامېږي. دا څه کلمه وایي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې آخره خاتمه دې انشاءالله الله تعالی نیک کوي. که تا سره څه تشویش ومني بدګماني وي نو انشاءالله الله تعالی دې ساتي حفاظت دې کوي. او بیا څه وایي لمر زما په سینه ننوځي، دې نه مراد ایمان ده خیر ده چې هغه ستا په سینه کې ځای نیولی ده ایمان ده او ایمان سره الله تعالی تا ته مرګ انشاءالله نصیب کوي. کله ستا اراده یې ودرېږي معنا دا نه چې ته زر مړ کېږي، معنا دا نه ده بلکې معنا دا ده چې تا ته الله تعالی ښه ژوند او ښه خاتمه نصیب کوي. الله تعالی دې موږ ټولو ته ښه ژوند او ښه خاتمه نصیب کړي والله تعالی اعلم. وایي کور نه ووتم جامع جومات ته لاړم سپین ټوپۍ مې په سر وي چې بیا راشم هم سپین ټوپۍ پاکه صفا مې په سر وي. دا ډېر ښه تعبیر لري. ټوپۍ یا خولۍ په خوب کې عزت باندې شرافت باندې تعبیر کېږي، د انسان مرتبه پورته کېدل، توبه قبلېدل، سپین کاري په سپین شی تعبیر کېږي، خیر رسېدل، څه تهمت وي در باندې څه خجالتي وي هغه رفع کېدل، الله تعالی عزت دې زیاتوي، الله تعالی عزت زیات لره همیشه والله تعالی اعلم. و استخاره مونځ نه پس رشتې لپاره یو کور ته موږ ته خلک وایي وښیي چې زما لاس کې شنه مانه وي وایي روان وم داسې کور ته ګورمه یو چک ترې ووهم وایي دا خام شنه مانه وي یعنې یو چک ترې ووهمه نو حتما دا خوند یې صحیح نه و. په خوب کې کله میوې وکتل شي د یوه باره کې یو ویډیو هم شته چینل کې هغه بیا وګوره، نو څه کله خوند یې صحیح نه وي خام وي ګنده وي خراب وي یا خوند یې صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې رزق څه شی چې نصیب کړي ده هغه کیدی شي صحیح نه وي، تا به عجله کړي تا به سم هغه انتخاب کړی نه وي، نو څه کوم ځای ته انتخابوې د واده لپاره کوشش وکړه ښه تحقیق وکړي، خام کار مه کوه. لکه خامه میوه تا خوړلې معنا یو خام کار کوئ، یو چا په ویلو سره د یو چا اعتبار کوئ په یو کس په خوله باندې یو دغه ښه تحقیق نه کوئ، یو کورنۍ سره څه دوستي کوئ، نو کوشش وکړئ چې خپل امسیان چې څوک تاسو برابر وي هغو سره دوستي وکړئ. پورته کورنۍ ته مه ځئ چې بیا به تاسو عزت او قدر کم وي پوره کولی نه شئ، او ښکته کورنۍ ته هم مه ځئ چې بیا ستاسو هغه سیال نه وي نو بیا مشکلات پیدا کېږي په منځ کې. نو په دغه باندې تعبیر کېږي معنا چې احتیاط وکړئ د رشتې انتخاب کې خواستګاري کې الله تعالی مو کامیاب لاره ولا دې وکړي چې خپل هدف او نیک کورنۍ سره یوځای شي. استخاره وکړه انشاءالله دې سره مشکلات حل کېږي او دې سره الله تعالی کارونه اسانوي. نبي سلام صحابه ته همیشه د استخارې ښودنه کوو. نو دا و د نن ورځې خوبونه وارخطایي سره ما تعبیر کړ ځکه برق یا بجلي ځي دلته نو بیا ماته مشکل کېږي بیا پاتې کېږي سهار ته، نو الله تعالی دې وکړي چې تاسو خپل خوبونو تعبیر واورئ مطمئن شئ ماته اطمینان راکړئ که خوب ماته لیږئ نو لکه واتساپ کې یا کمنټ کې هم لیږلی شئ دلته پوره ولیکئ خوب پوره ولیکئ
او کمنټ کې که دلته لیکي یا واتساپ کې کلیږي نو اواز سره وخت د خوب وښیي او خوب پوره ووایي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.